یا خدایا دا څنګه ژوند دی د خلکو زما کور پس راغستې ده کور مې لا ودان نه رو دی راله روانوي الله ته مې مدد وکړي ویم خلکو خو ډېر کوشش وکړو خو ارمانونه پوره نه شو یا الله چې څوک زما په غم خوشحالي کې تېرې چینجو د خوراک کړي یا الله چې څوک مونږ پسې دي دې تباه و برباد کړي او چې څوک ما پسې دي ناباز خلک خو داسې ښکاري لکه جارو او ځان ته دې نه ګوري تیار میرګاټې دي او اکثر چې زه د دې خلکو دې مخ ته وګورم که نه او دې غورې ته وګورم هېڅ فرق پکې نه راځي کینې دا غورې خو ته ډېره ښکلې ده کم از کم شکل خو په دې ښکاري ویم خلک د خپل مخونو ته وګوري پرشتو ته کډې وړي دي یم خدایه شکر دی چې زه دې ښکلې پیدا کړې یم یا الله بله دې جګړه کړې وه خو یا الله ته اتفاق د سره مه راولي چې زما دا کار پکې وشي ته څه پرې وځي شیطانه السلام علیکم څنګه یې دلته پلاشه کې خبره واوره خبره نه پیږه ته دلته څومره بربادي کړې خبره زما خبره واوره کنه ورځانه ګل محمد مې وروړه زما خبره واوره پرې دا ور کولاو کنه چې سلو پټه وځي زما خبره واوره 500 روپۍ بدل هر ورځ درکوم ما په 500 روپۍ بدل سره تاسو کور کې یو جنۍ ده هغه مې ډېره زیاته د تر لور ده که څوک ده هغه دنګه شان جنۍ تقرا له غواړه مړه اره بابا ویره غړا هغه یادوم هغه د تر لور دی یادوم اره بابا ویره خور هغه څه خبره وره شرمېدلې خبره وره دغلته یو ده کنه هغې سره به تعالی خبره کوم مې را دغې نمبر راکړه دغلته زموږ د یو جنۍ ډېره ښایسته جنۍ ده او ستا نمبر یې ما نه غوښتو ستا نمبر مې ورکړی ما دې نمبر لږ راکړه دې موبایل کې راله واچوه هغې سره موبایل نشته هغې چا سره هغې سره چا سره موبایل ولاړه بیا ورته نو را به کې کنه هغه غواړه جنۍ خبره کنه غم در کوم ما سن شي به فډاکه پریدي شاوړه وړه خبره به خیره پریږي خبره نه وړه هیره کا بیا رانشي زما مثال خو د اوښې دی یم کړي سپي راپسې غاپي خو زما هېڅ نشي کولی خو د اوښې عزت ونه پنجابیان به له جله په نه نیول او په ځان پسې به یې نه راخپله ویم شا په شا خبره مه کوه ما ته په مخامخ خبر وکړه ویم ستا هم عزت نشته الله را څه وسوځېدلو دا څه بین دی وایم دا د خپې سوځېدلې دي خیرنې دا ستا زړه وسوځېدو الله دې نه کړي تا نه به زه سوځم شنې ګوشنې دا ستا د زړه لمبې دي الله دې نه کړي او چې ته په کم ټال زنګ دی مې د ښکته راغورځو دا جیرې ته ماته لاس واچوم داسې به دې راکاږم چې ځان ته تماشه به وکړي دا غورې سبقونه چاته ورکړې شا به تا ته مې را سبقونه ما ته مه راکړه اوس مور مې تا خپل مخ ته کتلي ستا نه خو دا غورې مخه شته ده خپل مخ ته کتلې پرشتو ته کډې وړي دي ستا سره ډېرې فرشتې شته دی که نه تا خو روزانه شونډه سرې کړي سترګې تورې کړي لکه د لاټورې به لکې ویستې وي ویم شکر دې 15 وخته مونځ کوم ته خو بلمازه ښځه یې ښځه 15 وخته مونځ کې یو صورت خو دلې نه درځي ماغه سبق دلې نه درځي 15 وخته مونځ کې غلې کښېنه چرمخ کې زما رور پسې شوي یم د مټي د ښځې لورې که نه خپل عادت ته وښودو پر مټي د ښځې لورې مه خو د ارض وي لورې مه خو ته به مې ورځ تختې او د پلار ته به دې غټ پټکې الله دې نه کړي یم زه خو سم د بې شرمه نه یم یم اوسه پورې د رښتې نوم په خوله نه دی غځي او ته جانان دسې او جانان دسې او بارس په کوڅو کې نو ولې ویم به نه چې چنغول وې دې ویم به نه چنغول دې اوس نه دی چنغول به چېرته و مخ دا اوس وځېدي څنګه مې د نه خپل کو او خو دې ارڅه کې پټواري راولي کو رښتې ماتې خو زه یې نشم ماتولی ما سره ستا رور کلک ولاړ وایي کلک ویم رور زما په لاس کې دي چې زه ته څه مخه به کوي ویم شانو ورته کوم زه شانو ورته کوم هله خو څوک پیشو هم نه ورکوي او دا زما قسمت خراب و ویم بالمال تان خو شانو په شریسي ښایسته ده 15 وخته مونځ کوي او علم کوي الحمدلله زما په مخ کې خو داسې نور دي ته به ته وګوره وایي صاحب مخ کې نور کم دي ویم ګوړه وایي خوله به دې خوږېږي ځان ته ښایسته وایه خپل مخ ته وګوره لکه چې په چوټو کې چا نیمبو تر ټکولي او دې خپل مخ ته دې کتلي دي بالمال د خورې غلی کښېنه اوزه جینۍ زما را مخې نه شابه ځه ولې وځه دا زمونږ کور د شریکي کور دی ته وځه دې ځي نه تاسو به وځئ داسې په دیکو به پار کړم چې یاد به وساتئ یم سبقونه مه راکړه الله یو پېره ما تاسو کړه دروازه کې که نه ستاسو مور او لور نیسم بخښنه غواړم ستړي مشي دا مې مور ده ماته دې خبره کړه ماته دا خپله خبره د کټ ځای به چې ورک
او باپرې دې دا خپله خبره خاورو وکړي. کې ناست یم دا بچی چې زما دی ټیک ته خرچې کړې ده خو کشر دی د مشرۍ خاطر دله په کار دی چې ویې کړي د کوېدنې پیسې د ولګولې ما دته وویلې چې بچی د کوېدنې پیسې تا ولګولې په دې پسې خپیر ته را روانه ده د خپیر د پیسې به دا ولګوي خو د ده یوه ښځه ده چې نه دې د ابۍ دا داړه خوږ شو او نه دې د خواښې سخرړه خوږ شو هغه را تښتېدلې ده او چې کومه ښځه را وتښتي د هغې نه به د ښې امید نه کې هغه صبر نه کوي ماله دې پیسې واله ته خو خپیر دې ته یجنۍ لږ صبر وکړه نو خبره یې بېلتون ته بوتله هلکه ته پیسې منې ده 40,000 یاره ما منلې وې خو چې به زما ګریوان ته یې لاس راواچو حاجي صاحب نو تا ته ښه پټه ده ته مشر یې او تا ته کشر لاس در واچي ستا بړې له څه یاد یې به ته ماف کړي کمقل دی کمقل دی ملنګه ته چې هغه ته پټي ته بار ته راشي ما پسې ووتې تا ته ما خبره هلته څه وکړه څه مې درته وویل چې 40,000 روپۍ دې ما څه نه مني نه مني نه مني که نه ته وې او دا خبره شوې وه ګورې ستا دې ګورې دې ځای کې ده که دې دروغ وي نو خدای به دې ونه بخي بالکل دا خبره شوې ده زما خبره ووایه چې کله مشران په کور کې جرګې ته ضرورت نشته خو چې د مور او پلار یو خبره نه مني نو ستاسو ضرورت و زه په کور کې یم که نه خو زه ورته سړی نه ښکارم جي په ایمان مو سړی ورته ښکارم دا هغه خلک دی هغه خلک دی چې په زیارتونو او په ولیانو او په مولیانو پسې ګرځي او په مور کور کې چې دی نو مور او پلار نه دوا نه ته کور نیمې که 40,000 روپۍ منې یاره جي دا کور نیمول به ټیښې بس دی صحیح ده زما خوښه ده سر مې دمه شي نه خو داسې کار دی دا فیصله مودي صاحب وکړه بس زه به ځان سره پلار کړم او دا ځان سره مور کړي بیا او نه داسې نه ده که نه ولې په دې باندې بیا خیر چې اوس ته دې ځان سره یا مور نه مني یا ته ځان سره پلار نه مني بغی که نه ما له چې کم راکوي ما ته منظور دی جي صاحب تا لکه کم یې والی زه چې دواړه عالم دواړو ته رسېدلی روک دي چې ها داسې کار دی که نه ځوان علي بس صحیح ده ما ته چې کم دې څه مسلې شي ځان سره یې کړه چې خدمت کوي دا بچي نه وړي که نه او دا لوګې تنګ دی او دا سخت په ځان تېروي نو دا دې وخته پیری چې دا بچي زما وروسته په کار راشي دقه خبره دا بس په جوماتونو کې په پردو درو کې ګرځي او تاسو بخاني کوئ هغه بیبي بر په خاطر ټیک ټاک شي فیصله به سم شي خدای دې سمه نه کړي الله دې سمي تر خو بیا جرګه کېنوي ده وزم چې ما ماته خبر وکړم چې خدای ته وګوره پاپا جان دا سوال مینه تو کې دا پیسې وای ورکی اوس مور زموږ ته اشاره کوم بس لګیا دي که خو دې هوښیار څنګه شرمېدلې دي ماما به څه چلو شو سوال ده کوم مینت ته کوم خلک د بچو کورونه روغي او تیروانه ځکه شیطانان دلته ناڅي ګوتې جنګې دغه ته ورشه پاپا جان لا دلته داسې ښکار چې چاچي دي د باندې چې تاسو تیل مالګه سکولي دي پلیشتینه کا لکه په دنیا کې هغه یوه جینۍ سره په چپ چپ دې له ګزارونه مه کوه مړ جرګه چغې مو وایه خو دې قرآن ومنې ورشه پاپا جان لا بلکې دا 40,000 روپۍ ولې ورکوي که نه یم چې یوه روپۍ مې بله نه ورکوم ته خو یا 40,000 روپۍ غم وړلې په خدای سره خپله ګورده ولې خرڅه کوم یم چې خرڅه کوله ورکوله ځه ته ماته دې ووایه که نه چې ته زما خوشحالي غواړې که خفګان زه د تا خوشحالي غواړم زویه بله ور چې کوژدن وه دا دومره بنډل پیسې چې مو ولګولې هغې کې دی موږ سره نیمې ومنلې نو چې زه دغه جینۍ انکار یم تاسو را باندې ولې په زور کوله ما د باندې نه ده کړې دا د نه هغه لوچه بازه نیا مې پرېښودې خو دې په هغې ځمکه ډکه کول د کور پیسې دې نشي خلکو دلته راشي مونږ ته ویده وکړه هغه وکړه بس نه منم زه پیسې یوه روپۍ م نه ورکوم 40,000 روپۍ چې هغه یې ورکوم تا له پې کالې ویلې نه جوړوم نو چې نه یې منې هغه ورشه هغه غویمې راټوله کړې یم پرېږده ټوله کې دغه غویمې کې د مونږ پیدا ده ستا پکې څه پیدا ده د ما پکې دا پیدا چې دلته به ته دیوال وو دیوال یو زما چې پکې کور وانېږي هغې سره تا به کور نه ورانېږي تا له به بله جینۍ وکړم بله بدله وکړمه حاجي صاحب ما ته خو دواړه قبول دي به د دواړو خوښه ده چې کوم یو ما سره اوسېږي زه ورته تابعدار یم تپوس دې وکړې مونږ به دوی دواړه تپوس وکړو چې تاسو سره دواړه اوسېږي او که نه یو د سره اوسېږي بس حاجي صاحب دغه ته ویل کا خبره ورسره دا وکړه ځوانو سره که ما مې پلار راځي او که مور راځي ما ته منظوره ده خو کور به بېلو نه نو دا
دا پیسې موږ نه منلې خو ته نه منلې ته خو موږ سرله ډانګې ته چا سره خوشاله داسې وکئ تاسو خو هر څه کوئ خو کور بېلوئ خو جایدادونه بېلوئ داسې ووایه موږ مه بېلوئ ما د بوډاتوب دقه سهاره د زما نه قلار موږ نه قلار شي موږ به فیصله وکړو بیا به راته ووایو سلاګانو ته ضرورت دی تاسو نه خبره کوه ګوره دوی له داسې فیصله وکړې دا بوډۍ ده د دې سهاره ده دا بوډا دی د دې عمر کې د یو بل سره ډېر زیات ګډون وي او ډېر زیات یو بل ته ضروري وي ضرورت یې وي داسې فیصله وکړئ چې دوی دواړه یو ځای پاتې شي او په یو کور کې پاتې شي یو بس خبره دا ده چې صاحب ړوند کوڼ دی په لوټه پسې ټوله ورځ ګرځي خوا کې پرتی نوټه باندې زما ښځه وکړه چې زما خبره به واورې خبره به داسې وکړو چې بس زه به ځان سره پلار کړم بس صحیح ده هلکه مور به تا سره بالکل ناروا مه کوئ ته خوشحاله نه دي خوشحاله که نه ګوره دې ده په پروګرام کې بیا داسې وکړئ نه که چې په ورځ که دې ځای کې بیا دوی له دوسلو ملېځای بېلو غواړي د باقي کور به دوی نیموي دا اوس د دوی ذمواري ده چې دوی له وروره دا فیصله مونږ دا کوو چې دوی د دواړو دا ذمواري ده چې دوی له به غم کوي دوی به یو ځای حاجي صاحب لس مرلې ما پسې دي لس مرلې ده پسې دي دې خړسترګې پسې ما خو اوسه پورې نه پاتې والا کور د باندې کور دی بدماشانو پسې به ځم داسې کار دی گزار یې کړی دی دې بدل جرګه یې منم څنګه نه منې تا پخپله را جرګه ختمه خپل کورون ته جرګه نه منم مونږ هم نه منو نه منې بیا دې شو جرګه نه منم حاجي صاحب دا سپک ډېر سړی دی الله دې ستاسو قدر وکړي بس سپینو سپینو کې راځي زه جرګه نه منم زه جرګه نه منم حاجي صاحب نه منم ولې به نه منې ورته اوس به ولې نه منې ولې نه منې ولګای اوس په کاس پسې ځم پلار پسې راځه ما ولې به سبا ورته پټه باندې لګي ما ویل چې اوبل پتی جوړېږي یا چې دا کوړونه بیاخ شو کوړونه بیاخ الله بتر شو بچی مې او شرمېدو الله دې ښځو غوښتله ده او شرمېدو مورې وای ته خو څه ځان مه سموه خو کمقل دی مورې دا زمونږ د کور خبرې مې ودې کته که نه او خلک یې راپسې په سپینو سپینو ګیرو راوستل په قوم قبیل کې اوس په جوماتونو کې راپسې خبرې کېږي اعلانونه وکړه داړه یا داړه ډېر ګزار وکړې کمقل دی تا لیک صبر کړی وي که نه او 100,000 روپۍ وکړې بچي ما په دله سوال کړو تا ته خو به وویلې ما په دله سوال کړو بچي خو چې دا غلجړې پلپله کې نه هېرېږي ته خو ځوان یې دې څه غمونه کې دا سر به دې پې واړ د ښځې مه منه غر کېږي د ښځې مه منه دا ستا رور دی زه ستا پلار یم دا دې مور ده بچي موږ به څه کوو موږ به کوو خواږه موږ ته لار وښایه چې لاړ شو ما دا ستاسو کور دی نو پلاره ما خو څه نه دي ویلي ما خو وویې کور دی هماغه کور دی د دغه میراته کوټه ده بس ویلې که نه کلي ولس ورسره بیخي ختم کړې خیر دی اکا دې مرور دی ته دې جینه کوړونه را باندې مه خوشحالوئ ستاسو ښځې خو غواړي دا ورځ دا ورځ خو هغوی غواړي زه دی هلک له اوبه رالم هله زورونه یې وکړه ډېر وران شو دا مې لا اپریشن کړی دی بیخي وځه
هغه اپریشن مې نو کړی کنه په جامو مې بیا و زمان خبره ومه 40,000 روپۍ دي چې داسې دی چې بل لکونه روپۍ دي زه به درله قرض کړم زه به یې ورکړم ښه واته وکړه بس بېزتي یې راله وکړه ډېر خلکو مخکې راله وکړه ماما د پردو تور سره کور نه مروانه دا د بيزو په شان لور چې پیدا را کنه یاد ساته د دې کورم دغه چروانیږي یا ما به صاحب شان یو 20 بیا ورکی دا ته بيزو ښکاري دا خو سمه ګوډای د ګوډای او څوارلسمه سپوږمۍ ده خو دې یقینو کله رنټر فلمونو بلاګانې چاته پته نشته او هغه شنه ګوشنه دا د ښکاري میرګاټي ښایسته دی لکه خو کولې ده بس زما په نوم ناصره ای بچر سي د تا مطلب څه ته ماله څه لره علي مطلب دا ما دغه جنیو دغه جنۍ د لکومه خو یم دا فیصله په دې ځای پرېږده چې دا مشران څه خبره جوړه کړي چې دا دیوال به ته ووامه نو مازغه به مو ترې پکه لاړ شي خدایم تبا هغه د دیوال غم نه و هغه 40,000 روپۍ راکړې پېښ شوې دا جي ورسره خبره کېږي خو پاپاجانې راکړې دا پیسې ولې ورکړي یوه روپۍ به له نه ورکومه یوه ټېډي به له نه ورکومه ورنکي 40,000 روپۍ به له ورکوم دې لور له مې پې سامانونه به یې نه اخلمه دا چاچي مې رضا کوم هغې باندې خو د الله ډېری ډکې کي دا د هغه خر کره اوسېږي اوس ځای نه دی هغی په طرف ته سوال دې ته کوم مینت ته کوم د لور کور دې په خپله مروانه پېښ وي د خپل کور د خوشحالو دیوالونه راته وکړه هغه جرګه ناصر واسه دا خاوند دې رضا که ستا منې او تا نه یېرېږي ویم ورشه هغه بیزو مور ته دې ووایه هغه هم لږه پوهېږه که نه چې پیسو یې کلکه غوټه ورکړې ده او پلار یې دله په لاس کې غښتې دی چاچي دغه مور ته خو د مور نوم ویلم توخین دې پېښ وي خیر دی زما د مور ده نو دا لکه موږ ګاونډی موږ وایو چې خدای پاکه کله به دا فیصله کېږي وایي خدایه چې بس دا دیوال والي شي وشه دا مور د خور دې پوهې که که نه فیصلې راوستې رو دا جرګې کوي والله کې منې پېښ وي یس پې مې ورته ویلې په دوانو یو بل نه زیات دي هغه ځای کې به د شیطانت جالې شروع کړي دي نه مه کوه چې جرګه دغسې پاتې ویم زیات ټول عمر مې ورته ملا ټیټه کړې ده ویم بس دی نور ورسره زما وخت نه تېرېږي ستا مور سره او چاچي چې څه ګټم څه اړې موړې مې ټولې راوړم تا دې در کوم پېښې خدای ته وږم او دې د کور مروانه ویم ته دغلته په غلې کښېنه دا هم چې ځان ته راغاړو د شانت پاتې بېخي بې کوره ما ته پته لري تا ته هر څه ته غاړېږي ته ټینشن مه کوه افیر چاچي دغه سره به اوسېږم که قدم مې خوا واخېسته خپې راله ټوټې ټوټې کړم ویم ته غم مه کوه ویم ستا رشته کېږي چې کله دیوال ووالي شي مور پلار دې پرېږده ما کره راځه لور ستا دقه چې دا جامې ماتوم زه دغه دیوال ورانو غواړم زه ستا د مور په ځای یم دا مخ ته روامه نه منې نه منم ګورو به ګوره ځه او داسې دا تا نامتو پلار هم ماته معلوم دی چې ښځه پې اواز وکړي او د هغې د دوپټې د لاندې شي مور موږ یې سمې لارې ته راغلو ته مه غلطه خیر دکاته خوږونه یم غاپې سپو غاپې انشاءالله دا دې ځان نه جوړه کړي د برسنډۍ میخي ویم دا لور به دې په کور زړېږي انشاءالله چې زه به دې کور کې یم د بیزوګان نه مې ډېر ښه شلاوند شي غم مه کوه بس خپل لور خو د ګډ خپله یم دا ته ټرینار شته نه دې بګړې ته وګوره دا ملا د خبرو شو چاړی یې چاړی غلی شه چپ شه چپ شه غاپې یم ډېر ځل به مې شلاوند شي سپو یم چې ګورې دا ما پسې ګورې هر ټایم لوېږي نه ګورې په دې سیل ټولې په دې وایي زما دې خدای وایي مې استاد دا سر ماتومه سر مخ لروان ته په دې ستارې پې ولمه الو ولا قالوا